د غڼې ځاله 8مه برخه. د شپې نارامه وم، کاشکې دا سړی غوسه شوی وی. سرکاري ګره یې راغوښتی وی. له هغې او نورو ښځو یې پوښتنې کړې وی. یو وار یې بیا راته ویلي وی چې دلته له هر څه سره ګزاره کیدی شي، خو بل ته توهین او سپکاوی نه منل کیږي. زه په مخه دې ښه. ما ته د شرکت پرېښودل ښه و. محمود به مې نه لید، شاید بیرته عادي شوی وی، خو دا سړی له حده ډېر نرم و. هره خوا مې وسنجوله. په شرکت کې کار زما زړه خوړ، خو نه کار د اولادونو ژوند خوړ. د اولادونو په خاطر له خپل زړه تېره شوم. سهار کار ته ورغلم. واله واره مې سرکاري ګره ولیده، هېڅ یې هم ونه ویل. غلې رانه تېره شوه. وشرمېدم. دا باید دومره مهربانه نه وی. له ځانه سره مې وویل چې نور به لوی ښیښې ته نه ګورم، خو طاقت نه راته. کتل به مې ډېر ښه به مې ورته کتل. وروسته مې وخت وټاکه. له ځانه سره مې قسم یاد کړ چې په ساعت کې به یو وار مازې ورته ګورم. سخته وه. وار په وار همغه اوله دقیقه کې تېر شو. 3 ځله سلا بلا تشناب ته لاړم. له هغه خوا ښیښه مخامخ وه. بېرته د راتګ په وخت به مې تر کارتنونو سترګې پټې نیولې وې. بیا مې په ځان باور نه درلود. له 2م ځل قسمه تېره شوم. آخ مینه وجود یې ری کوي. ما مینه نه غوښته، څه مې کوله. ژوند مې مینې ته نه و جوړ. خو څه چې نه غواړې په خپله درته راځي، هغه کې بیا سړی ګرم نه ده. څومره چې به مې له محمود ځان لرې نیو، په هماغه اندازه به ورنږدې کېدم. بېوسه وم، ډېره بېوسه. یوازې خپل زړه ته به مې نوکارې نیولې. یوه ورځ نجلۍ له بل په عمره پخې ښځې سره خوله ووهله. دلیل یې نه و رامعلوم. سرکاري ګره ولغله. دواړه یې غلې کړې. ما هم کارتنونه په بل مخ واړول. یودم چغې شوې. نجلۍ د عمر پخې ښځې ویښته نه خوشې کول. دواړه په ډکو کارتنونو ورغلې. کارتنونه ړنګ شول. پورته مې وکتل. محمود په ښیښه کې ولاړو. سترګې یې رډې راختلې وې. د ښځو جنګ ته یې کتل. نورې کارګرې ولغلې. دواړه یې بېلې کړې. د نجلۍ له تړلې موټه تور او سپین ویښته راوتلي وو. محمود اول سرکاري ګر ور وغوښته. پاو ووت. سرکاري ګره راغله. نجلۍ دفتر ته ور وخته. وروسته د عمر پخې ښځې وار شو. په آخر کې جنګ ته نږدې 3 ښځې ور وغوښتې. ورځ تېره شوه. موږ جامې بدلې کړې، خو محمود په دفتر کې یوازې پاتې شو. بل سهار سرکاري ګره راغله. د ځوان نجلۍ غوږ کې خوله ور نږدې کړه. نجلۍ دفتر ته ور وخته. ښیښې ته مې وکتل. یوازې د کمپیوټر ژۍ ښکارېده. 2 یا 3 دقیقې وروسته یودم چغې شوې. نجلۍ په بیړه له شوبې راووته. ګریوان یې څیرې و. د سینو چاکونه یې له ورایه ښکارېدل. دې په ژړا کې یوه خبره کوله. د خدای لپاره ما ته یې لاس راواچوه. د ټولو سترګې رډې راختلې وې. نجلۍ په منډه کې خپله چپنه وایسته. ټیکري ته ورغله. په ژړا له سالونه ووته. له ځانه سره مې وویل د انسان پیژندل څومره سخت کار دی. یودم مې له محموده کرکه راغله. څومره چې ژر را باندې ګران شوی و، همدومره ژر مې له زړه ووت. ورځ غلې تېره شوه. ان د ډوډۍ په وخت هم هېچا څه نه ویل، خو د ټولو په سترګو کې حیراني پرته وه. کور ته لاړم. په تشناب کې مې وژړل. په ټول ژوند کې مې په یوه نارینه مینه راغلې وه. یو وار میینه شوې وم. د یو چا پاکي او انسانیت خوند را کړی و. تنه وجود مې ګاڼه، خو هغه هم پاک ونه خود. تر ټولو مردار وخوت. مخ مې پرېوی. اولادونه ته مې ډوډۍ تیاره کړه. کراره پرېوتم. سهار مې کارتنونو ته کتل چې سالون ته په شخصي جامو کې 2 کسه راننوتل. نیغ محمود ته ورغلل. محمود یې لاس تړلی له شوبې راویست. د یې ځوړند سر د ښځو په منځ کې تېر شو. ماشین ودرېد. چوپه چوپتیا شوه. ښځې غلې ولاړې وې. زه هم په کارتنونو کېناستم. اوله خبره لیلما وکړه. له دې ایسته موږ هم دلته ښې نه ښکارو. بلې وویل سم وایې. پرون دې نجلۍ ته لاس ور واچو. سبا زموږ وار دی. لیلما چپنه واویسته. ویې ویل چې په داسې بې عزته ځای کې کار کول نه له لوږې مړه کېدل ښه دي. د سرکاري ګرې غږ راغی. ویل یې چې لنډه منډه مه اخلئ. موږ دلته کلونه کار کړی. تر اوسه چاته په سپکۍ نه دي کتل شوي. برعکس په تنګسیا کې مرسته را سره شوې او د کور غړي یې ګڼلي یو. ښځې 2 ډلې شوې. یوې ډلې ته محمود ملایکه ښکارېدله، خو بلې خوا شیطان ګاڼه. ویل چې په هېڅ نارینه باور نه دی پکار. زه هم په 2مه ډله کې ودرېدم. یو پاک راته ښکارېده،
خو پاک نه و. کارګرې خبرې کولې، ویلې چې د نجلۍ د کارخانې اصول مات کړي ول. محمود د دې لپاره وروغوښته چې نور دلته ځای نه لري. نجلۍ د داسې رټ جواب تمه نه درلوده. اخري وقده یې د محمود په بدنامۍ سره کړه. خو د سرکارګرې خبرې مو زړه ته نه لوېدې. هېڅ نجلۍ د کار په خاطر په خپل ځان دومره غټه بې عزتي نه تړي. له دفتره لوڅې سینې نه راوځي. نورې ښځې هم له موږ سره ودرېدې. 2 ښځې سرکارګرې ته ورغلې، ویلې چې محمود پاک سړی دی. موږ ته یې تر اوسه څه نه دي ویلي. مجبوره یو، کوم بل عاید نه لرو، له مجبوریته به دا کار کوو. د محمود پاک یو ناپاکي لا نه وه معلومه شوې چې بیرته راغی. ټنډه یې تروه وه. ځوړند سر دفتر ته وخوت. ګونګسې ډېرې شوې. څو ښځې په یوه خوله ویلې چې مردار حکومت دی. پیسې یې ورکړې، تر حوزې هم ونه رسوو. طاقت نه راته، کار خوند نه راکوه. له سرکارګرې مې اجازه وغوښته، کور ته لاړم. ټوله شپه ویښه وم. ذهني کشمکش مې درلود. کار که بیګاري. یو انتخاب مې درلود. د بوټونو رنګېدا راته ښه وه. سهار مې د استعفا تیاره لیکلې. پخوانۍ پاڼه مې راواخیسته. کارخانې ته ورغلم. بوډۍ په چمن کې ځوړند سر ناسته وه. لرې ترې کېناستم. د محمود صفتونه یې راته کړي ول. کرکه مې ترې کېده. په خپله راغله، تر څنګ مې کېناسته. زړه مې ور واخیست. ومې ویل تا د همدې مردارخور صفت راته کوو. بوډۍ نیغ راته وکتل. په اول ځل مې وړې سترګې له غوسې ډکې ولیدې. ویې ویل چټیات مه وایه. خندا راغله. ومې ویل بده ښکارې، ډېره بده. بوډۍ یوازې راته کتل. ومې ویل هغې نجلۍ ته دې خوا نه شوه بده؟ ویلې نه. ولاړه شوم. ومې ویل نن مې دلته اخري ورځ ده، ښه ده، نور به د مخ ونه وینم. تر مټې ونیولم. ویې ویل کېنه، ساړه خوره. کېناستم. بوډۍ سوړ او سیلی ویست. یو طرفه قضاوت مه کوه. چیغه مې کړه. هر څه مې په خپله ولیدل. نو دومره پستي؟ نجلۍ څیرې ګریوان له دفتره راښکته شوه. بوډۍ وویل محمود دا کار نه کوي. ولې یې نه کوي؟ ته ووایه محمود ملایکه ده. ویې ویل ملایکه نه وه، خو دا شک مه پرې کوه چې ده به نجلۍ ته لاس ورچولی وي. ولې؟ بوډۍ غلې وه. ومې ویل ولې؟ یو دم یې راته وکتل او ویې ویل محمود خسي شوی دی. سترګې مې رډې راوختې. بوډۍ وویل زه 14 کاله په همدې شرکت کې یم. دلته یوې ځوانې کارګرې هم تر یوې هفتې ډېره ګزاره نشوه کولی. ستا غوندې ښکلې خو ساعت هم ترې نه یست. رابغله بېرته به یې په ژړا کار پرېښود. ځکه نو ډېرې کارګرې په عمر پخې ښځې وې. محمود ډېر عیاش و، ډېر عیاش. کله کله به د شپې په دفتر کې پاتې کېده. خپل ملګري به یې راغوښتل. په هفته کې به یې خامخا یوه میله کوله. میله به یې د ښځو نه ډکه وه. ما ته دې حالت خوند نه راکوه، خو مجبوره وم. 70 کلنې به بې کسې ښځې ته چا مفته ډوډۍ او سرپناه نه ورکوله. زه به تر سهاره په خپله کوټه کې پاتې وم. د دوی لوړ موزیکونه او خنداګانې به مې خوب را باندې حرامه وه. یو وخت یوه ځوانه ښځه راغله. ښکلې وه، ډېره ښکلې. په 3 مازدیګر محمود دفتر ته وروغوښته. د رخصتۍ وخت و. نورې ښځې لاړې. همدا ښځه په دفتر کې یوازې پاتې شوه. زه پوهېدم محمود پاک نیت نه درلوده. خبره مې سمه وخته. یو دم چغې شوې. په بیړه سالون ته ورغلم. ښځه په منډه په زینو راښکته شوه. محمود لاس ور وغځاوه. د ښځې ګریوان څیرې شو. دواړه په زینو کې وغړېدل. ښځه شکېدله ګریوان له سالون ووتله. محمود ما ته وکتل. په سترګو کې یې ټکی شرم پروت نه و. په 2 ماښام د شرکت دروازه وټکېده. څوکیدار راغی، خو بیرته په ټیلو شاته راغی. ما د اشپزخانې له ښیښې ورته کتل. 3 مخپټي پیاوړي کسان شرکت ته راننوتل. اول یې څوکیدار وتړه، بیا یې د سالون خواته ورغلل. یوه ته مې پام شو. په لاس کې د پسونو د خسي کېدا آله نیولې وه. ما دا آله په کلي کې لا لیدلې وه. ځای پر ځای کېناستم. نه مې چیغه واورېده او نه هم کوم غږ. نیم ساعت وروسته لویه دروازه وچونګېده. راغلي کسان بیرته له شرکته ووتل. سالون ته ورغلم. محمود بېسده لوست پروت و. له لامه لاندې یوازې وینې وې. د څوکیدار لاسونه مې ور خلاص کړل. هغه شفاخانې ته زنګ وواهه. محمود مې کابو 2 میاشتې ونه لید. کله چې بیرته راغی په لومړي ځل ځوړند سر رانه تېر شو. سترګې یې شرمېدلې وې. بوډۍ ته ټوخی ورغی. ما ته یې وکتل او ویې ویل څه وخت وروسته یې ښځې طلاق ترې واخیست.
یو 6 کلن ګلالی زوی ورپاتې و. کله کله به یې شرکت ته ورسره راوست. دا تر یو څه وخته عصبي و. د شپې به تر ناوخته په دفتر کې پاتې کېده. ما یې څو ځله د ژړا غږ اورېدلی و. وروسته تشویش ورولوېد. ټولې پخوانۍ کارګرې ځواب کړې. نوې ښځې یې ونیولې. بوډۍ غلی شوه. ویې ویل دا کیسه مې ځکه درته وکړه چې ته بې کسه یې، ښه مې ایسې، خپل کار کوه، د اولادونو ژوند دې مه خرابوه. محمود که پاک نه و خو اوس له دې کار لوېدلی دی. دی څه نه لري ځکه یې تر حوزې هم ونه رسوو. بوډۍ ولاړه شوه. ما کاغذ په بکس کې کېښود. یو سړی مې ولید، پاک راته ښکارېده خو پاک نه و. ناپاکي ته یې وسه نه کېده ځکه څه یې نه لرل. له هغه وروسته مې ښیښې ته نه کتل. د ناستې مخه مې بدله کړه. ښیښې ته به مې شا ورګرځوله. ښځو هم کار پیل کړ. دوی نوې خبرې له محمود سره یې یوازې لیلما کار ته رانغله. زما هم زړه تنګ و. نور مې په دې شرکت کې ساه بندېده. 2 هفتې مې سر په سر کلنۍ رخصتي واخیسته. یوه ورځ سرکارګرې ټلیفون راته ونیو. ویې ویل چې لیلما در سره غږېږي. لیلما راته ټینګه وه. ویل چې له ما سره به خامخا ګورې. ادرس مې ترې واخیست. مازدیګر باغ زنانه ته ورغلم. لیلما په باغ زنانه کې غرفه درلوده. د آرایش وسایل یې خرڅول. دلته 40 دوکانونه او 2 غرفې وې. دې باغ لوی پارک درلود. یوازې ښځې راتلې. دوکاندارانې هم ښځې وې. پارک ته تر 7 کالو لوړ ماشوم د راتلو اجازه نه درلوده. لیلما له چایو پیاله ډکه راته کېښوده. د خپل کار په اړه وغږېده. دا د دې وړې غرفې لایده خوشحاله وه. راته ویې ویل چې د څنګ غرفه یې خالي شوې ده، ویې نیسه. زړه نازړه وم خو لیلما د غرفې په نیولو ټینګار کوه. ویل چې تر څو به 14,000 تنخوا ته ناسته یې، هغه کار دې ورک شي چې روزي دې پکې معلومه وي. د شپې مې تر ناوخته فکر وکړ. دې شرکت نورې خولې را باندې لګولې. له ځانه سره مې وویل راځه خیر دی په دې غرفه کې وي. سهار مې غرفه ونیوله. غرمه د محمود دفتر ته ور وختم. محمود ټوکې کولې. ټوکې یې بې خونده راته ښکارېدې. هېڅ خندا یې نه درلوده. استعفا مې ورکړه. بوډۍ ته ورغلم. په غېږ کې مې ونیوله. دواړو وژړل. له هغه ځایه نیغ باغ زنانه ته ولاړم. له لیلما او د هغې له یو ملګري سره مې مشوره وکړه. د لیلما ملګري راته وویل چې غرفې ته هغه څه راوړه چې ځینې ښځې په ښار کې په ازاده توګه نشي اخیستلی. په ګډه مو لیست جوړ کړ. مویبر، سینه بندونه، نیکر او ځینې نور وسایل چې ښځو هر ځای نشو اخیستلی دلته مې په غرفه کې ټول کړل. په سودا پسې نه وتم. د لیلما ملګرې بلده وه. دې په ټلیفون کې هر څه راوغوښتل. بله ورځ 5 ډک کارتنونه راغلل. پیسې مې ورکړې. اوله ورځ مې یوازې 130 افغانۍ سودا وکړه. 10 پکې ګټه وه. خو لیلما راته وویل چې حوصله به وکوي. کاروبار د یوې ورځې خبره نه ده. میاشت ووته. د کارخانې تنخوا نیمایي هم پوره شوې نه وه. پښیمانه وم. شرکت مې باید نوی پریښی. په ژمي کې مې کاروبار په ټپه ودرېد. په وارو کې پارک معنا نه درلوده. ښځې نه راتلې. اول وار مې په نوروز کې بخت بیداري وکړه. په 2 ورځو کې غرفه تشه شوه. نوی مال مې راوغوښت. د هوا په تودېدو سره مې یو یخچال واخیست. رنګارنګ انرژیانې مې پکې کېښودې. باغ ته کورنۍ راتلې. دیګونه یې کول. سړو اوبو او انرژیانو ته یې ضرورت درلود. ما به د میاشتنې په آخر کې حساب کوو. ګټه یو رنګ نه وه. یو میاشت کې مې تر 100,000 ډېرې ګټلې وې. بله میاشت کې به تر 11,000 راټیټه شوې وه. روزي نه وه معلومه خو له ژونده خوشحاله وم. لور مې د کانکور امتحان ورکړ. د کابل پوهنتون د حقوقو فاکولټې ته کامیابه شوه. یوه ورځ د 3م دوکاندار راغله. دا یاسمین نومېده. له دې سره مې شناخت درلود. خوږه ښځه وه. د ورځې به یې خامخا 1-2 پیالې شین چای رالیږه. ښځې د لاسي ګندونو لوی دوکان درلود. دې مرسته وغوښته. ویل چې راتلونکې هفته د لاسي ګندونو یو نندارتون پرانیستل کېږي. یوازې یم. 3 ورځې مرسته را سره وکړه. 3,000 افغانۍ رانه واخله. خوښه مې شوه. یو سهار مو د زرتاو ګڼ کمیسونه په موټر کې واچول. نندارتون ته ورغلو. نندارتون ته یې د میدان هوایي په سړک د ودونو په یو ښکلي تالار کې ځای ټاکلی و. د هر چا غرفه معلومه وه. په ګډه مو ګڼ کوچیاني کمیسونه، ټیکري او زرینې خولۍ راوځړولې. په سبا یې نندارتون پرانیستل شو. ګڼ خلک رامات شول. یاسمین به د هر جنس په اړه تشریحات ورکول. ما به پیسې یو ځای کولې.
ماښام مو دخل راټول کړ، څه باندې 1.5 لک افغانۍ وې. په دوهمه ورځ څو خارجان راغلل، ترجمان یې درلود. له یاسمین سره یې خبرې وکړې. یوې سرې ښځې خپل کارت ورکړ. 3 ورځې ووتې، 3.5 لکه سودا شوې وه. خو یاسمین تر پیسو شناخته ډېره خوشحاله وه. دې ډېرو کسانو ته خپل کارتونه ورکړي ول. له ډېرو کسانو یې اخیستي وو. ویل یې چې په تجارت کې شناخت مهمه دی. دا رنګه نندارتونونه دې ډېرو کاروباري خلکو ته ور وپېژندل. سامي ویل، 1 هفته وروسته یوه ښځه راغله. دا ښځه مې په نندارتون کې لیدلې وه. له یاسمین یې ګڼ کمیسونه واخیستل. یو دم مې قناعت خوښ نه شو. قناعت یعنې هم دا اوسنی حال. لوی فکر راولوید. ما باید اوسنۍ غرفه پرېښې وای، خو د کار بدلېدا پیسې غوښتې. ما په بانک کې یوازې 50,000 افغانۍ درلودې. یو سهار یاسمین راغږ کړ. دا بدخشان ته تله. همکار ته یې ضرورت درلود. بل څوک نه ورته پیدا کېدل. د 5 ورځو یعنې 15,000 یې راکولې. ځواب مې منفي و. اول مې خپل اولادونه یوازې نه شوی پرېښودلی. بل ښځه وم، بل ولایت ته سفر ښه نه و راته، ښه نه معلومېده. همدا خبره مې له اولادونو سره هم شریکه کړه. د زوی مې خوښه نه وه، غیرت یې نه منله. خو لور مې راته ویل چې موږ څوک نه خوري، بلده به شي، په کاروبار به وپوهېږي، پرمختګ زړورتیا غواړي، خلاص شه د افغانستان خپل ولایت ته. زوی مې په سخته قانع کړ، خو لا یې هم وربوز زړېدلی و. سهار مې یاسمین ته وویل چې تګ ته تیاره یم، غواړم بدخشان ته لاړه شم. دې د تیارې ټکټونه واخیستل. بله ورځ په بدخشان کې و. یاسمین شناخته درلود، خو ما هوټل غوښت. پردی کور ته مې زړه نه ښه کېده. خپله خبره یې ومنله. په لومړي ځل پر پاک کټ او پاکه بستره کې پرېوتم. بله ورځ دواړو چادرې پر سر کړې، د باندې ووتو. فیض آباد کوچنی ښار و. په نیم ساعت کې پلي تګ کې ترې ووتو. نږدې کلي ته ورغلو. یاسمین د یوه کور دروازه وټکوله. یوه زړه ښځه راووته. له تودې ستړې مشې یې پوه شوم چې د یاسمین شناخته وه. کور ته ورغلو. کور نه و، د غالیو اوبدلو کوچنۍ کارخانه وه. ګڼې نجونې کتار ناستې وې. زیاتره یې سرې خولۍ، اوږدې تکې تورې چوټیانې درلودې. غالۍ یې اوبدلې. بوډۍ یوه دروازه خلاصه کړه. کوټه له رنګارنګ ګڼ جامو، بدخشاني خولیو او صدریو ډکه وه. د بوډۍ له خبرو پوه شوم چې دوی د لاسي ګنډنې له کلیو راټولوي، خو پټوګان له اشکاشمه هم ورته راوړل شوي ول. یاسمین ځینې لاسي ګنډونې څنډې ته کړې. په ځینو نورو کې خپل فرمایش ورګډ کړ. ویې ویل چې په راتلونکي کمیسونو کې باید کوم رنګ زرتاو یا خامک ودوزي، څه ډول ډیزاین ورکړي، او له کوم ډول ټوکرو ډیره استفاده وکړي. بوډۍ پوښتنه نه کوله، سر یې زر خلاصېده. پوهېدم چې همدای کاروبار دی. دوی د قیمتونو په اړه هم خبرې وکړې. بوډۍ وویل چې اوس د پخوا غوندې ارزانه جنس نشي موندلی. دې کار ته د ډېرو خلکو ورپام شوی. ان د پامیر غرونو ته هم ورپسې ځینې له پامیریانو لاسي ګنډونې اخلي. یاسمین چنې ورسره وهلې. بوډۍ په سخته یو څه راټیټه شوه. یاسمین د جلا کړیو جامو پیسو ورکړې. آخري خبره یې وکړه، اخیستې وسایل به ژر کابل ته ورولېږي. بیرته ښار ته ورغلو. په یوه کوڅه کې د لاسي ګندونو 3 دوکانونه ول. یاسمین له ټولو سره بلده وه. په موبایل کې یې ځینې عکسونه ور وښودل. دې په لاسي ګندونو کې تغیرات غوښتل. دوکاندارانو سرونه ورته خوځول. ګټه یې وه. په ګټه کې بحث نه وي. په 2مه ورځ یو لوی سالون ته ورغلو. لیمڅي او ګلیمان جوړېدل. تر څو غټو تورو دیګونو لاندې لمبې بلې وې. ښځو وړې رنګولې. یو نجلۍ یو لوی ګودام ته ولاړه وه. ګودام له لیمڅیو، غالیو او ګلیمانو ډکو. یاسمین خپل تلیفون راته ونیو. ما باید هغه ډیزاین لمڅي ترې بیل کړی وای چې لیکي او ډیزاینونه یې په عکسونو کې ښکلي ښکاره شوي وو. زه کېناستم. یاسمین له کارخانې ووته.